بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ډاکټر زاهد شاه یم د مشال پښتو ادبي او ثقافتي ټولنې سرپرست اعلی. زه د خپل طرفه د خپلې ټولنې د طرفه دلته راغلي ټولو مېلمنو، قربانو، مشرانو، ماشومانو، زلمو او لیکوالانو، شاعرانو، د میډیا ملګرو، د سوشل میډیا ملګرو ټولو ته هرکلی وایم. زه به په خصوصي توګه د خپلې د لرې نه راغلیو مېلمنو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې دلته کې صرف افسر افغان صاحب راغلی دی، موجب صاحب زلمی او زمیر خان زمیر په لاره باندې دي. هغوی ته د زړه د تله هرکلی وایم. تاسو ته وایم چې د لاسونو په پړقا کې د دې شاعرانو، لیکوالانو، خصوصا د افسر افغان په پړقا کې استقبال وکړئ چې دوی ته دا پته ولګي چې دلته کې زموږ هم ډېر مینوال موجود دی. زه دا خبره ضروري ګڼم چې د انتظامیې، فرید توپان او د هغې د ملګرو د بیدري زلمي او د تسلیم نرسنګ کالج د هغې د انتظامیې او خصوصا د اصغر خان صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې د هغې په وجه د دې ټولو په مرسته باندې نننی دا رنګین پروګرام چې دی جوړ شو. زه ستاسو د ټولو نه ډېر په احترام یو خواست کوم چې سټیج ته کوم شاعر، لیکوال، ویناوال راځي نو تاسو د هغوی ښه حوصله افزایي کوئ چې ما ته د هغه نه زیات کنجوس بل نه ښکاري چې یو شعر یې